اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو، دوستانو، مسلکی ډاکټر صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسې روغ او جوړ اوسئ. موږ څه وخت مخکې یو کتاب د شیدو غواګانو د جرې د جوړولو عملي لارښود چې دا موږ نشر که چون هغې کې دا محاسبه وه او د محاسبې د تشریح کولو دپاره ما وغوښتل چې زه بعضې مثالونه تاسو ته تشریح کړم تر څو تاسو وکولی شئ چې هغه په خپل ځان ته په خپلو فارمونو کې یا په کورونو کې یا مسلکي ډاکټر صاحبان چې هغې ته د دې شي په اړه باندې معلومات نه څنګه کولی شي چې دا جیره جوړه کړي. نو دا مثالونه ډېر زیات اوږده دي، نو مراده د خاطره ما دا په 3-4 برخو باندې شلي دي او زه بیا تاسو ته نن هغه اوله برخه تشریح کوم چې یاره موږ غواګانو ته جیره څنګه جوړو او په څه شکل باندې مخکې ځو. نو هغه کتاب چې دی فکر کوم 50 ورقې یا د 50 ورقو نه به کیدای شي څه زیات دي، په هغې کې ډېر مثالونه دي، خو د هغې نه یو مثال ما نن راغستی دی او د هغه مثال باندې زه کار کوم او په راتلونکي کې هم 3-4 مثالونه نورو باندې هم کار کوم تر څو تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې یاره دا جیره موږ څنګه جوړو، دا محاسبه موږ په کوم ترتیب باندې کوو. بیا تاسو کولی شئ چې د هغه کتاب نه په ګټه اخیستو باندې هغې کې بیا واضح مثالونه شته دی چې هغه تاسو مخکې ویسئ او په هماغې سیستم باندې مخکې لاړ شئ. ما یو ساده مثال راغستی د هغې کتاب نه، مثلا یو غوا ده، مخکې د دې نه چې تاسو غوا ته جیره جوړه کړئ یا ورته دا دانه جوړه کړئ د هغې موږ وزن خامخا مد نظر نیسو. هغه شي نه چې تاسو باید مخکې نه پرې پوه شئ چې دا غوا څومره وزن لري، ځکه موږ چې کله جیره جوړو په هغې کې مثلا موږ پروتین یا کلسیم یا فاسفورس یا انرژي چې کله د ځان سره هغه محاسبه کوو یا هغه حسابوو یا شمیرو یا نو هغې دپاره موږ دپاره اولین او اساسي شی چې دی هغه څه شی دی، هغه وزن دی. یعنې یو غوا که چېرته وزن زیات وي او هغه 20 کیلو د شیدو تولید کوي، د هغې د پروتینو ضرورت، د هغې د انرژۍ ضرورت، د هغې د کلسیم ضرورت نسبت هغې غوا ته چې مثلا هغه 800 کیلو وزن ولري د هغې ته به څه ده فرق په ولري. که یو غوا 300 کیلو وزن ولري او هغه 20 کیلو شیده کوي نو د هغې پروتین، د هغې انرژي، د هغې کلسیم او فاسفورس چې دی هغه فرق کوي. نو د غوا وزن چې دی دا ډېر زیات ضرور دی. تاسو که غواړئ چې دقیقه محاسبه وکړئ او منابع یا کوم ضرورت چې لرئ دا هم بې ځایه لاړ نه شي، ښه خبره دا ده چې تاسو باید غوا وزن کړئ. دویم سره خوا کې چې دی هغه د شیدو تولید دی. د شیدو تولید تاسو په کوم اندازه باندې دی تاسو ته باید دا معلومات تاسو کولی شئ چې مثلا د 300 کیلو غواګانو یا 400 کیلو غواګانو یو ګروپ جوړ کړئ، یوه ډله جوړه کړئ او هغه ډله چې ده بیله کړئ. بیا ورسره خوا کې مثلا د هغې د شیدو د تولید په اساس باندې تاسو مثلا 15 غواګانې یا 6 غواګانې 7 غواګانې هر څومره چې لرئ هغه تاسو بیلې کړئ، د وزن په اساس هم بیلې کړئ، ورسره خوا کې د شیدو په اساس باندې هم بیلې کړئ تر څو هغې ته تاسو کومه خوراکه چې ورکوئ دا په صحیح مقدار باندې لاړه شي، نه زیاته یې نه کمه یې، که ډېره هم مشکلات پېښوي او که کمه یې هم مشکلات پېښوي. نو د همدې د خاطره چې نه زیاته شي نه کمه شي موږ څه کوو، موږ د وزن په اساس باندې او اکثره فارمونو کې چې د وزن مسله نه وي بیا موږ څنګه کوو د شیدو د تولید په اساس باندې څنګه کوو غواګانې سره بیلو. اوس نو راځو موږ جیره کې عموما 2 برخې لرو. یو برخه چې ده هغه د علوفې برخه ده، عموما چې دلته ما تیاره لیکلې ده. علوفه مثلا موږ وښو ته ویو، موږ واښه د غواګانو په جیره کې د 30% نه تر 100% پورې ورکوو، تر 80% پورې ورکوو. باقي چې دی مثلا هغه کې چې ورکوو غله، دانه، جوار، غنم، سویابین، کنجاړه دا شی نه ورکوو، د پنبهدانې کنجاړه، آفتاب پرست دا شی نه ورکوو. دا ځکه کمې غواګانې چې تازه لنګې شوي په هغې کې د علوفې برخه یا د وښو برخه کمې چې مثلا بیا وخت تېرېږي په ده باندې بیا موږ څنګه کوو، بیا دې کې د علوفې برخه چې ده دا کمو او په کلاره زیاتوي وبخه او په کلاره څنګه خواته ځو مخکې ځو 80% مثلا 50%. ساده مثال بیا درکمه، مثلا غوا ده تازه لنګه شوې ده، هغې ته د هغې د انرژۍ او د پروتینو ضرورت زیات دي ځکه ډېر شیدو کوي، نو هغې ته موږ د علوفې برخه فیصدي کمه ورکوو او د دانې یا د غلاجاتو برخه ډېره ورکوو. همداسې مثلا که غوا چې ته وچه شي شودنه کوي بیا هغې ته موږ څه ورکوو، زیاته برخه بیا څه ورکوو، علوفه ورکوو، واښه ورکوو، واښو کې چرچې راځي، او کمه برخه بیا څه ورکوو، دانه باف ورکوو. اوس نو راځم دې ته
چې موږ اکثره وخت په فارمونو کې که چېرته د غواګانو تعداد مثلا 50 دانې 20 یا 10 موږ نشو کولی چې هرې غوا ته شی وکړو بیل بیل فورمول جوړ کړو بیل بیل هغه کوم ضرورت چې دی د هغه پوره کړو خو څه کوو دغه غواګانې موږ په ډلو باندې په ګروپونو باندې ویشو هغې ډلو کې مثلا د غواګانې د وزن په اساس باندې هم د شودو د تولید په اساس باندې څنګه کوو بیلو یا دغه جدول چې دی دا معلوم شوی جدول دی تاسو کولی شئ چې مثال درکړمه زه به تاسو ته منابع درکړمه چې رقم غواګانې چې تازه لنګه شوي هغې ته مثلا موږ د 15% نه تر 14% پورې پروټین ورکوو کومې چې د هغې نه زیات دي د هغې نه به ما مخکې تشریح کړي ده تر 20% پورې کومې غواګانې چې وچي هغه تر 12% پورې پروټین ته ضرورت لري نو دغه جدول به بیا زه دا به بیا زه تشریح کوم وروسته دا کتاب زما کتاب کې موجود هم دی دا د هر ګروپ دپاره بیل بیل یا غواګانې چې مثلا دومره وزن کې او دومره شودو تولیدي د هغې د اړتیا پروټین چې دی هغه 15% دی په جیره کې په هر کیلو کې 1.25 نیټ انرژي پر لیکټیشن یعنی 1.25 کیلو میگا په کیلو باندې میگا کالوري انرژي باید پکې صحیح ده او همداسې په هر کیلو کې باید 0.1% چې شي کلسیمي 1.50 کلسیمي ورپسې 0.3% چې پکې باید فاسفورسي دا د وچو موادو برخه ده یعنی که چېرته تاسو دا کومه خوراکه برابروي خوراکې ته هغه غوا ته خوراکه برابروي چې هغه 60 کیلو شوده کوي 400 کیلو وزن لري نو د وچه برخه چې کومه ده یعنی اوبه ته تاسو وباسئ که تاسو سره 100 کیلو خوراکه جوړه کړئ نو هغه اوبه به ترې لرې کړئ د اوبو نه کوم وچ مواد چې لاسته راځي په هغې وچو موادو کې باید دومره انرژي دومره پکې باید پروټین دومره باید پکې کلسیم او دومره پکې باید څه شي فاسفورس راځو دویمې برخې ته اوس موږ سره مثلا راځو موږ اول د علوفې په برخه باندې کار کوو ما تاسو ته مخکې ویلې چې موږ کولی شو چې د وښو برخه د 10% نه تر 100% پورې ویسو تر 80% پورې ویسو نو اوس مثلا موږ سره په جیره کې خوراکي مواد چې دي هغه څه ده هغه رشقه ده مثلا جوار دي د جوارو سایلج دي چې دی آزاده برخه عموما موږ د څه لپاره پرېږدو د مالګې دپاره پرېږدو د ویټامینونو دپاره پرېږدو دا څه شوه مجموعه شوله نو اوس په خوراکي موادو کې موږ سره څه شوه رشقه شوه نو څو برخې شوې ده 10 برخې مثلا تاسو استعمالوئ صحیح ده بیا ورپسې چې استعمالوئ جوارو سایلج هم څو استعمالوئ 10 برخې استعمالوئ نو دا څو شو 80 شو او 1.5 برخه ورسره چې استعمالوئ آزاده د ویټامینونو دا څو برخې شوې 1.5 برخې چې شولې یا فیصده دا ستا خوراکه چې د څه نه راغله دا د رشقې نه راغله دا د جوارو سالج نه راغله دا ویټامینونه پاتې برخه به د څه نه راځي پاتې برخه چې دا به د دانه بابو د جوارو مثلا د سویابین نه د جو د دانې نه یا د غنمو د دانې نه یا د هر څه نه چې تاسو یې پوره کوئ هغه شوه نو تاسو تصمیم دلته نیسئ چې آیا ته په فارم کې تاسو سره کومې منابع زیاتې تاسو سره مثلا وچه رشقه ډېره ده د سره جوار د سره ډېر دي صحیح نه کوم شی د سره ډېر دی نو بیا هم دغه ځای کې تصمیم نیسئ که تاسو مثلا دا کولی شئ 15% ته ویسئ دا کولی شئ 15% ته ویسئ نو څه شو 10 شو نو بیا تاسو کولی شئ تازه غواګانو ته 80% 15 چې دا شي 15 دا شي 80% کولی شئ چې ورکړئ غلاجات ورکړئ خو که چېرته مثال درکړم غوا په داسې حالت کې نه غواګانو ګروپ ستاسو په داسې حالت کې نه چې ډېر شودن نه ورکړئ مثلا 100 کیلو شوده چې دي دا مناسب شوده دي وزن مناسب دی یعنی دا نه هغه وهلي حالت دی ډېر زیات نه ډېر زیات چې د دویمي حالت دی که غواګانې مثلا 40 او 50 کیلو شوده کوي نو بیا د هغې دپاره مثلا موږ 10% مثلا د رشقې نه اخلو 10% چې نه اخلو د جوارو سایلج نه اخلو که غواګانې په همدې اندازه باندې چې مثلا هغه په منځ د لنګون کې هم دومره شوده کوي مثلا 10 کیلو شوده کول اوس 100 ته راغلي دي نو موږ کولی شو چې دغه تناسب نسبت د غواګانو حجم ته وګورو چې غواګانې علوفه ډېره خوري صحیح نه او که کنسنټریټ یا غلاجات ډېر خوري دا وروسته بحث دی په د باندې بحث کوو له خیره راځو اوس زموږ د جرې برخه چې د 10% مثلا د څه شي نه شوله د رشقې نه شوله اوس په 1 کیلو رشقه کې تاسو ته باید معلومه موږ دلته 10 لیکو په 1 کیلو رشقه کې تاسو ته باید دا معلومه چې 100% پروتین دي 19% پروتین دي اوس غواړو چې موږ څه وکړو دغه 10 واخلو په 19% کې ضربه او تقسیم د سل کوي 15.1 موږ ته راځي په همدې شان مثلا د جوارو سایلج چې دي مثلا موږ 10 برخې واخیستلې 10% مثلا دا شوه د موږ د جرې
نو 13 اخلو په 8.1 د 8.1 د ځکه چې دا په 1 کیلو جوارو کې د پروتینو فیصدي ده. اوس نو غواړو مونږ چې دلته جیره د پروتینو د انرژي په اساس باندې چک کو بیلانس کو. نو دا چې شوې د برخې شولې ورپسې دغه برخې خلو تاسو باید دا معلومات چې په 1 کیلو جوارو کې او په 1 کیلو رشقه کې باید څومره پروتین موجود دي. دا تقسیم د سلکو تر څو د فیصدي نه وباسو نه څومره راځي 1.2 راځي. آزاده برخه مثلا ویټامینونو کې اکثره پروتین نه مثلا مالګه کې نه نه هغه منګه په همدې شکل باندې څنګه کوو د دې مجموعه 0 راځي. اوس راځم دې ته چې مثلا کوم رشقه منګه د خپل جیره منګه سل برخې جوړو نو د سل برخو نه مثلا 13 برخې منګه رشقه اچو نو 13 برخې رشقه منګه واچوله په د رشقې په هر کیلو کې څومره انرژي ده 1.14 ده د تقسیم 14 کوو د دې مجموع چې راځي 0.4 راځي. بیا راځو مثلا د جوارو سایلج چې دا موږ په خپل جیره کې چې موږ کوم سل برخې د هغې کې موږ 13 برخې چې چو د جوارو سایلج شو نو د 13 برخې چې موږ واچو نو د جوارو د سایلج کې چې په هر کیلو کې چې دی 1.6 چې ده انرژي ده د فیصدي په حساب باندې. اوس دا راځو تقسیمو یا نو د دې مجموع چې راځي 0.8 راځي. ښه او کوم آزاده برخه چې د پروتین د انرژي نه لري دا چې راځي دا 0 راځي. اوس راځو دلته دا چې سره جمع کو مجموعه خلو څومره راځي 0.15 برخې یعنی 1.15 برخې چې دي دا زموږ د خوراکي د چینه راځي دا د اولوفي نه راځي. ښه په دغه 1.15 برخه یا فیصدي زمونږ چې مثلا کومه جیره ده یا مثلا کومه خوراکه ده زمونږ دا غواړو چې د دې د پروتین فیصدي څومره ده. مثلا ما دلته 10% رشقه ورکړله د 10% رشقې نه ما سره 15.1 مجموعه راغلل صحیح ده. بیا ورسره مثلا د جوارو سایلج کې پروتین کم و هغه مې چې 13 برخې ورکړل د هغې کې څومره راغلل د هغې مجموعه 1.2% راغله نو ټوله مجموعه څومره شوله 6.3% شوله. یعنی زما چې کومه دغه رشقه چې تاسو او جوار سایلج چې ورکوئ د دې مجموعه نه څومره پروتین لاسته راځي 6.3% راځي او څومره انرژي ترې لاسته راځي چې سره جمع کو صحیح ده 0.4 جمع 0.8 جمع 0 د څومره راځي 0.822 راځي. ښه زموږ ضرورت څومره دی زموږ ضرورت 15 دی. انرژي ضرورت هم څومره دی 1.2 میگا کالوري پر کیلو باندې چې دی ضرورت دی ځکه موږ چې کوم خوراکه یا جیره د 10% رشقې نه واغسته 10 د جوارو سایلج نه واغستله او هغه 1.15 برخې وي یعنی تقریبا څه کم 9.15 برخې چې دا باید موږ د چی نه واخلو د کانسنټریټو یا د غلې نه واخلو. نو دغه کومه اوسنۍ کوم علوفجات چې موږ محاسبه کړل یا مثلا د جوارو یا د رشقې برخه چې محاسبه کړله موږ په دې کې څومره پروتین د دې نه راغلل 6.3 راغلل ضرورت څومره دی 15 صحیح ده. موږ چې کومه رشقه او جوار محاسبه که 10 د دنه واخلو 10 د دنه واخلو څومره انرژي د دنه راغله مثلا 0.4 د دنه راغله 0.4 د دنه راغله مجموع څومره شوه 0.2 راغله. زموږ ضرورت څومره دی یعنی که دغه 1.15 موږ د دې 10 د دنه واخلو او آزاده برخه مو سره نو 0.2 میگا کالوري انرژي موږ ته راغله. زموږ ضرورت څومره دی زموږ ضرورت چې دی دا 1.25 دی. اوس راځو هغه اساسي برخې ته. ښه زموږ پروتینو ضرورت څومره دی مثلا موږ د پروتینو فیصدي وباسو چې موږ کومه دانه یا غله جوړو که نه مثلا دا تاسو کور کې جوړه کړله صحیح ده ته اوس دا وایې چې ماته د دانې ضرورت څومره دی نو په هغې کې مثلا اوس موږ راځو چې څومره پروتین او څومره انرژي باید موږ د مثلا د جوارو مثلا د پنبه دانې نه د پنبه دانه کنجاړې نه یا مثلا غلې دانې نه واخلو نو 15% پروتین چې دی دا زموږ ضرورت دی صحیح ده. او د کومه دا جیره چې موږ جوړه کړه اوس د دې نه موږ ته څومره پروتین راغلل 6.3 راغلل صحیح ده. نو هغه څو برخې وي هغه 100 برخې وي یعنی په 100 برخو کې باید موږ ته څه وي موږ ته باید معلومه وي په 100 برخو کې باید موږ سره 15% پروتین وي. نو اوس موږ سره څو برخې دي دلته 1.15 دي نو دغه 15 نه څو منفي کوو د دې 15 نه چې منفي کوو دا مجموعه منفي کوو صحیح ده او د دې 100 برخو نه څو منفي کوو دا 1.15 برخې منفي کوو نو دا ضرب د 100 کوو دا د دې نه منفي کوو دا د دې نه منفي کوو یعنی 15 نه 6.3 منفي کوو
بې سل نه 1.5 منفي کوو، بیا څنګه کوو؟ د کوم مجموعه چې د دې دواړو راغله دا په څو باندې تقسیمو؟ یو په بل باندې تقسیمو. د دې مجموعه راخلو په دې تقسیمو، دا ضرب چې کوو؟ سل کوو. نو دلته چې راغلل 21.5 راغلل. صحیح ده. په همدې ترتیب باندې انرژي چې دا مثلا ضرورت څومره دی؟ 1.25 دی. صحیح ده. او موږ سره مجموعه څومره راغلی ده؟ 0.2 راغلی. صحیح شو. نو څو برخې دي؟ 100 برخې دي. او په 100 برخو کې باید څونه منفي کو؟ 1.5 منفي کو. د مجموعه چې کومه راغله دا چې د دنه منفي کی او دا چې بیا د دنه منفي کی، نو دا به تقسیم یو په بل تقسیم کوي، ضرب د 100 کې دي چې راغله 1.8 میگا کالوري پر کیلو راغله. اوس څه وایي د دې نه مطلب څه شو؟ زه دا درس دې کې راټولوم. یعنی تاسو چې کومه دانه جوړوئ بازار کې یا خلی، صحیح نه که نه؟ په هغې کې باید 21% پروتین، 21.5% پکې باید پروتین او 1.8 میگا کالوري انرژي پکې باید وي. چې تاسو ته کومه خپله برخه د جوارو د رشقې که په فارم کې جوړه کوي، نو بازار نه که اخلی، نو تاسو که غواړئ چې 15% پروتین پوره کوي، نو ستاسو د جیرې نه چې خپله په فارم کې جوړه کړې ده، په هغې کې 6.3% پروتین ستاسو د خپلې رشقې او د جوارو نه پوره کیږي. باقي به د چینو کې د دانې نه یا د بازاري دانې نه چې کومه تاسو اخلی، غله دانه اخلی، د هغې نه باید څومره پوره کوي؟ یعنې کوم مخلوط چې جوړوي، کوم مکسچر چې جوړوي، په هغې کې 21.5% پروتین باید موجود وي. صحیح ده. او همداشان په هر کیلو کې باید څومره موجود وي؟ څومره انرژي باید موجود وي؟ 1.8 میگا کالوري انرژي موجود وي. دا موږ ته هغه ضرورت راښیي چې باید کوم موږ د بازار نه پوره کړو. د دې فورمول هغه غونډه خلاصه که تاسو زه ویم چې تاسو باید د غوا وزن معلومي، 100 کیلو مثلا د شودو تولید کوي، به تصمیم نیسي چې د ولوفې برخه یا د وښو برخه باید څومره ورکوي. د هغې نه علاوه دا د ګروپ هغه ضرورت دی. 15% پروتین موږ عموما هغه غواګانې چې منځ کې شوده کوي، نه ډېري نه زیات نه کمي. او د دومره ګروپ دپاره یا د ډلې دپاره موږ عموما 1.25 1.35 4.50 شپېتو پورې کولی شي چې نظر حالت ته وګوري. که غوا خوارې کولی شي زیاتې کوي، که غوا چاغې کولی شي د انرژي کمه کوي. همداسې دا د کلسیم اندازه ده او د چی اندازه ده؟ د فاسفورس اندازه ده. دلته ما رشقه او جوار ولې اخیستي دي؟ رشقه چې ده عموما دا د کلسیم ښه منبع ده، صحیح ده، په ولوفجاتو کې. او جوار سایلج چې دی دا د انرژي ښه منبع ده. همداشان رشقه چې دا دی کې پروتین زیات دي، صحیح ده. او بیا په جوار په سایلج کې چې دی چې کم دی، بیا عموما دی کې بیا پروتین په دې کې کمی. نو ما څه وکړل؟ 10 برخې مثلا تصمیم ونیو چې 10 برخې چې دی د 100 برخې چې کومه زه جیره جوړوم، 10 برخې د رشقې نه واخلم، 10 چې نه واخلم د جوارو د سایلج نه واخلم. همداسې دا 10 برخې یا 10% راخلم. د 1 کیلو رشقه کې تاسو ته باید معلومات وي چې ستاسو په رشقه کې څومره پروتین دي. ځینې رشقې هغې کې 14% پروتین دي، ځینې هغې کې 18، ځینې هغې کې 18. نظر دې حالت ته چې تاسو په څه وخت رشقه ریبئ، صحیح ده. نو ماته د رشقې نه څومره پروتین راغلل؟ 15.1% راغله دلته. همداشان تاسو باید په لابراتوار کې دا تجزیه کوئ. کابل کې لابراتوار شته دی، کولی شئ چې هلته ویسئ، یا هغه تاسو ته نیټ انرژي پر لاکټیشن پیدا کړي. دا فورمول نسبتا چرګان ته فرق کوي. موږ هغه د غوا دپاره استعمالو. نو په 1 کیلو رشقه کې 1.14 دی، 1.14 میگا کالوري انرژي موجود دي. دا چې دا وباسي تقریبا 10 ضرب 1.14 تقسیم 100 کې 0.4 راځي. همدې ترتیب باندې جوارو سایلج دی. جوارو په سایلج کې 8.1% پروتین. د لا دقیق معلومات لپاره تاسو باید خپل جوار ټیسټ کړئ. دا باید په 10 کې ضرب کې تقسیم 100 کې د جوارو نه تاسو څومره 1.2% دا تر چې راغی پروتین د چی نه راغله؟ د جوار نه راغله. او په همدې ترتیب باندې تاسو جوار نو څومره انرژي راغله په 1 کیلو کې؟ تاسو مثلا تاسو چې کله جوار ټیسټ کړل 1.6 میگا کالوري انرژي وسره، نو دا تقسیم کړل څنګه 10 کې ضرب کړل تقسیم 100 کړل 0.4 څومره راغی؟ 40 راغی. یعنی خبره کوم ځای کې ده؟ خبره دا ده چې تاسو کوم رشقه ورکوي، کوم جوار ورکوي، په دې باید پوه شئ چې دغه زه ورکوم که زه 10 برخې د دې نه ورکم، 10 د ده نه ورکم، صحیح ده، 18 برخې شوې. په دغه 18 برخې چې کومې ماته راغللې، دغه 18 برخو نه څومره پروتین ماته لاسته راځي؟ مثلا تا ته 6.3% پروتین لاسته راغی او څومره انرژي لاسته راغله؟ 0.822 میگا کالوري انرژي په فی کیلو باندې تا ته دومره درغله، صحیح ده. او 0.3% پروتین تا ته په هر کیلو کې درغله. اوس تا سره کمبود څومره پاتې کیږي چې تا خپل کمبود به برابر کړي. د هغې کمبود دپاره موږ څنګه کوو؟ دغه طریقه کارو چې مثلا زموږ ضرورت څومره دی؟
15 دی، موږ سره څومره راغلل 6.3 راغلل. بیا دا د دې نه منفي کوو تقسیم 100 لا خلو د 100 برخې وي مثلا څومره برخه ده موږ سره چې موږ دا کوم پروګرام جوړ کړ 1.5 دا بیا د 100 د دې نه منفي کوو دا ضرب د 100 دا یو بل تقسیمو ضرب 100 کوو. نو موږ ته څه وایي چې موږ باید کومه دانه یا فورمول چې جوړو د دانې فورمول چې هغې کې ګونجاړه او سویابین او هر څه چې پکې راځي په هغې کې باید 21.5% پروټین پکې او په همدې ترتیب باندې د انرژۍ په حساب باندې څومره دغې پکې انرژي پکې. یعنی تاسو کولی شئ چې بیا د همدغې 2 ضرورتونو په اساس باندې ځکه ستاسو ضرورت چې دی ټول نه پوره کېږي. څه ضرورت هم د دې نه شو د ولوفې نه شو او یو څه ضرورت هم د شي نه شو د دې نه شو. نور که څه پوښتنه لرئ کولی شئ چې موږ نه پوښتنه وکوو انشاءالله تعالی. دا خالص هغه سر برخه ده دا فورمول ډېر زیات اوږد دی دا 4-5 ورقې نیسي. نو زه به انشاءالله بیا د وخت په پیدا کېدو باندې تاسو ته بیا انشاءالله تعالی دغه دویمه برخه چې ده دا هم تشریح کوم. د دې نه اخوا 4 برخې نورې دي. نو په کلاره باندې یو څو مثالونه انشاءالله تعالی تاسو سره زه کار وکړم. بیا نور مثالونه باندې تاسو په خپله بیا کولی شئ چې وخت هم لرم په ده باندې بیا کار وکړئ. ومن الله توفیق.